سلامونه ملګرو، هیله لرم روغ جوړ به وئ، د سخرکالي به مو پر تن وي، تر دې دمه به ښه یاستئ. تاسو ګورئ وسخان سکیلز یوټیوب چینل. نن تاسو ته بیا له یوې ډېرې زبردست ویډیو سره راغلی یم. ویډیو د دې اړوند ده چې که چېرته زموږ د فیسبوک پیج پر مخ ولاړ وي، یعنې موږ په خپل فیسبوک پیج کې 1500 فالوورز پوره کړي وي، په هغه صورت کې موږ کولی شو چې خپل د فیسبوک پیج منټایز کړو. خو په کومو شرایطو؟ لومړی دا چې باید کنټینټ مو خپله وي، او دوهم دا چې باید مونږ د فیسبوک ټیم سره مخکې له مخکې ارتباط کړی وي. مخکې له مخکې مو باید هغه فورم ډک کړی وي د کوم په ذریعه چې موږ د فیسبوک کمپنۍ دعوتوي. هغه فورم به چېرته پیدا کوو، څنګه به یې ډکوو د خپل پیج لپاره، راځئ په دغه ویډیو کې ټوله طریقه درته ښایم. خو یوه غوښتنه مې مخکې له دې ویډیو د شروع کېدو دغه ده چې که چېرته مو زموږ وسخان سکیلز یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او نه وي ورته راغلی یاست، نو لازما زموږ وسخان سکیلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان ووهئ او هلته ملګرو دلته به راشئ، خپل د فیسبوک پیج پروفایل به راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړ دلته اوس تاسو ته کمپلیټ طریقه ښایم. ځینې داسې ملګري وي چې مثلا دوی 1 لک فالوورز هم ولري، خو دوی بیا هم د مونټایزیشن پروګرام ته نه دعوت کیږي. نو اصلي لامل یې دغه دی چې تاسو دوی ته پیشنهاد نه دی لیږلی، ځکه تاسو نه دعوت کیږئ. نو دلته به تاسو کله مو چې دغه راخلاص کړ دلته د 3 ډاټس ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به لاندې راشئ د کاپي لینک یور پیج لینک، دغه به څنګه کوئ، تاسو به د خپل پیج لینک در سره کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړ د هغې وروسته به بیک شئ. کله چې بیک شوئ پروفیشنل ډیشبورډ ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ تاسو به دلته لاندې راشئ، مونټایزیشن برخه وګورئ، دا به پیدا کړئ. مونټایزیشن کې پس یال ګورئ، د باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ تاسو به د هر یو ته پیشنهاد ولیږئ. سټارټس ته به یې ولیږئ، ایډز اینډ ریلز ته به یې ولیږئ، بونس ته به یې ولیږئ، انسټریمرز ته به یې ولیږئ، سبسکرپشن ته به یې ولیږئ. او کنټینټ مونټایزیشن اوس هم راغلی دی چې هغه پوسټونه، لیکنه، عکسونه هر څه باندې پیسې ورکوي. هغه به هم شاید تاسو سره وي، که نه وي اپډیټ ورکړئ، انشاءالله تاسو سره پیدا شي. که بیا هم نشو پیدا، انشاءالله لنډ وخت کې به تاسو سره خپله راشي. انسټریمرز وګورئ، په دې باندې زه کلیک کوم. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ د هغې وروسته دلته دغه څنګ کې لرن مور ګورئ، په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې په لرن مور باندې کلیک وکړ دلته لږ انتظار کېږم. دلته ماته پاس آپشن راځي I am interested. ښه، دلته به تاسو څنګه وکئ، په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړ دلته تاسو ته اوس یو فورم راځي. فورم به تاسو دلته پیدا کوئ. تاسو وګورئ دغه فورم ایمیل اډرس غواړي، فیسبوک اکاونټ URL غواړي، یعنې د فیسبوک کوم لینک مو چې کپي کړ، ادر سوشل میډیا اکاونټ چې کوم یې هغه غواړي. تاسو به دلته څنګه وکئ، یو ایمیل به ورکئ. مثلا ما دغه ایمیل ورکئ، د هغې وروسته زه راځم فیسبوک اکاونټ URL، دلته همدغه لینک د فیسبوک پیج چې ما کافي و دغه به ورکړئ. دغه مې دلته ورکړ. دلته وایي چې ادر سوشل میډیا لینک، د نوره کومه سوشل میډیا چې وي څنګه وکړئ، د هغې یو لینک راواخلئ، هغه ورکړئ. هغه غواړي، یعنې ستاسو بل کوم پلټفارم د یوټیوب وي، ستاسو هر څه چې وي د هغې لینک به ورکړئ. زه دلته راځم د همدغه یوټیوب چینل لینک کاپي کوم. اوس راځم دلته بیک کېږم، د هغې وروسته دلته راځم، دلته بیا راځم، دلته دغه پیسټ کوم. د هغې وروسته کله چې تاسو دغه ټول فعالیت ترسره کړ نور هیڅ څه دلته نشته. یوازې دغه فورم کې دغه 3 آپشنونه چې دي دا غواړي. لومړی دا چې ستاسو ایمیل، چې تاسو ته ایمیل پرېږدي. دوهم دا چې فیسبوک اکاونټ URL، یعنې د فیسبوک اکاونټ کوم اکاونټ تاسو همدغه پیشنهاد ترې لیږئ، د همغه اکاونټ لینک، او بل کوم ستاسو پلټفارم وي، یوټیوب وي، ټیک ټاک وي، هر څه چې وي هغې لینک به راواخلئ، کپي به یې کوئ. هغې وروسته به لیټس ډو دیس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ تاسو وګورئ فورم سبمیټډ سکسسفولي، یا چې دغه فورم چې دی څنګه دی، په بریالۍ توګه تایید شو. لاندې بیا لیکل درته راځي thank you for your interest in the Facebook content monetization beta. نو تاسو څنګه وکړئ، دلته اوکې باندې د هغې وروسته کلیک وکړئ، ستاسو دغه فورم کمپلیټ شو. د هغې وروسته به تاسو ته فیسبوک له طرفه کله چې ستاسو پیج یا کوم بل څه پر مخ ښه روان وي، ښه فعالیت پکې کېږي، د فیسبوک د طرفه به تاسو ته خپل د انسټریمرز او همداشان دغه نور کوم اپشنونه چې دي ټولو باندې به همدغه پروسه اجرا کوئ. یو نه یو به انشاءالله تاسو ته فعالېږي. او که چېرته مثلا دغه یو انسټریمرز ما دلته دا فورم ډک کړ، تاسو ته بونس کوم چې دی ایډز اینډ ریلز چې دی هغه تاسو ته نه درکوي، هغه تاسو بیا همدغه فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن بیټا څنګه وکړئ، په ګوګل کروم کې ولیکئ، هلته خپل اکاونټ داخل کړئ، له هغې لارې بیا هم کولی شئ. که چېرته تاسو ته درنه کارکردري کړه همدلته فورمونه ډک کړئ، ورته وسپارئ، انشاءالله وبه شي. تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم. الله په امان، ښې شېبې، ښه وختونه.